خو اوس سربیره پر دې چې مور دې له تا سره مینه لري بیا هم تا یوازې پرېږدي ځي هرومرو کومه جدي خبره ده چاته نه راغلې راغلم ملا صاحب لږ مې شیدو والا راوړل لږ لیمو والا آفرین دې وي پته نورې پیسې دې ستا وي ځان ته هم یو څه واخله سمه ده ژوند ته یو څه ملا صاحب ځانو په مخه دې ښه زویه مور به مې اوس څه کوي ملا صاحب لورې مه ډارېږه ارام اوسه زه درته څه نه وایم ته څوک یې پاسل کې ته څوک یې دلته څه کوې یو سړی راپسې دی وژني مې کاکا هیله کوم مرسته وکړئ زه باید زر خپل زوی ته ځان ورسوم سړی دې وویل هغه ولې غواړي چې تا ووژني ما له هغه نه خپل زوی اخیستی یوه ډېره لویه کیسه ده خیر دی مرسته وکړه لاره رانه ورکه شوه هلته چېرته موټر ولاړ دی موږ باید هغه موټر پیدا کړو زه له هغې خوا نه راغلم یو سړی مې ولیده چې د دې سیمې اوسېدونکی نه ښکارېده که ته هماغه سړی ښه یې نو موږ باید هاخوا ته لاړ نه شو لورې سمه ده څه وکړو له ما سره کوډلې ته لاړه شه پولیسو ته هم زنګ وهو سمه ده لورې لږه لاره ده خو زر ځو کاکا زر کوه راځه هله زر کوه شکران خورې ته دلته څه کوې هی الله لږ وروسته دلته سیالۍ پیلېږي زه هغه سیل کوم زه کوم خانم شه ولې سمدلاسه غوسه کېږې ما خو یوازې یوه پوښتنه وکړه خورې د خدای لپاره دا چې زه څه کوم نه یې وینې د نیسان او زینب سیل کوم دا چې تا وویل اوس مې ورته فکر شو او دا چې ته د نورو خلکو سیل کوي که د خپل زوی سیل وکړي خورې څه شیان به وګورې خورجانې څه شیان به وګورې د کوم زوی مې هغه زوی دی ښه یم مراد ښه یم تېره ورځ مې بیا ولیده له صحرا سره یې په بنګي کې خبرې کولې صحرا ته یې داسې کتل لکه مجنون غلی شه غلی شه بیا یې مه پیلوه خورې دا خو څه بده خبره نه ده هغوی یو له بل سره څنګه ښه جوړیږي توبه توبه اله زر کوه علي ته یې پیل که سلیم ویل ډېره ښه لوبه کوي ښه لوبه کوم خو اوس مې فکر سم نه دی د دې لپاره لوبه کوي چې فکر مې بوخت کړي رښتیا وایي خو شرایط چې هر ډول وي د دې لپاره چې انسان آرام شي باید خپل فکر په نورو کارونو کې بوخت کړي خو داسې یو کار وي چې وخت ضایع کوونکی نه وي بله دا چې باید ذهن پکې وده وکړي زه خو وایم چې شطرنج ډېره ښه لوبه ده زه تشناب ته ځم لاسونه مې پرېمینځم ښي لوري ته لومړۍ دروازه ده السلام علیکم علیکم سلام عثمان کاکا ما فکر کوه ته به د نیسان څنګه اوسې خو ته نه یې تللی یو مهم کار مې درلوده عثمان کاکا د همدې لپاره پاتې شوم مهم همدا و داسې نه ده عثمان کاکا ما یوه ډېره مهمه ژمنه کړې د همدې له امله زه باید همدلته واوسم مهم کار ماته پرېږده ته د خپلې مېرمنې څنګ ته لاړ شه نه کېږي عثمان کاکا ولې نه کېږي بخښنه غواړم ویلی نه شم څوک چې تا باید وبکي هغه زه نه یم په هر حال خپل کار دې وکړه ځکه چې کار دې مهم دی زه نور ځم اصلي
سلیمه سمه ده هر څه تیر شول آرامه اوسه لږ پاتې و چې مړه شوې وای هغه سړي موږ دواړه وژلو اصلي تا څنګه په دې کار کې ځان ښکېل کا په روغتون کې د څه کول سهرا بوتیک ته رانغله زما اندېښمنه شوم کله چې نیسان وویل هغه روغتون ته لاړه ما فکر وکړ چې په هغې څه شوي دي کیدای شي چې هغه مرستې ته اړتیا ولري څنګ ته یې لاړم وروسته بیا هغه سړی راغی په لاس کې یې وسله وه موږ دواړه یې وتښتولو سهرا مېرمنه کومې خواته وتښتېده کوم کس چې تاسو وتښتولی هغه هم ورپسې لاړه هڅه وکړه چې په یاد دې راشي چې موږ هغه پیدا کړو هغه سړي له ما سره نه له سهرا سره کار درلوده هغوی دواړه په جنګ شول زه هم ترې وتښتېدلم وروسته مې بیا د ډز غږ واورېده خو زه مجبوره وم چې تښتېدلی وای ډېره ډاره شوې وم سمه ده نوره نو مه ژاړه هر څه تیر شول خو هغه سړي د علي پوښتنه کوله ویل چې علي مې زوی دی زه به درته وروسته هر څه وایم افسر صاحب اوس څه کوو شکمان کاس وسله والا او ګواښونکی دی موږ 4 کسان یو نشو کولی چې هغه په دې ځنګل کې پیدا کړو یوازې یو کار کولی شو موږ باید د پولیسو یو بلې ډلې ته په تمه شو مرکز زما غږ اورئ د بیکو سیمې ځنګل ته د پلټنې لپاره مرسته کوونکې ډله غواړم کیدای شي چې شکمن کس څوک برمته نیولی وي مرستې ته په تمه کیږو افسر صاحب تاسې خو وینئ چې هغه سړی څومره ګواښونکی دی بله دا چې د یوې مور ژوند له ګواښ سره مخ دی تر څو چې بله ډله رارسېږي هغه به ووژني هیله کوم تاسې یو څه وکئ تر څو چې ډله راځي یو ځای لټوو خواشینی یم موږ باید په تمه شو تاسې هم مجبور یاست چې په تمه شئ دا کار ستاسې لپاره ګواښونکی دی سلیمه چیرته ځې کوډلې ته ډېره لاره پاتې لږه لاره پاتې واخله لورې دا اوبه وڅښه ژبه او سینه دې وچابای مننه ژوندی اوسې سمه ده لورې راسه بله حسینه غواږ شه پولیسو ته زنګ ووهه او داسې ورته ووایه
دا سړی چیرته دی؟ زه مرسته کوم سړی شوی به اوسې. بیا ته راغلې، ما درته ونویل چې بیا رانشې. ته څه ډول سړی یې؟ زه له دې ځای نه ورک شه، زه خپل ځای او ځمکه په تا نه پلورم. خپله خوښه دې ده، دا چې ته داسې په خبره نه پوهېږې نو بله لاره هم شته، پرېکړه دې وکړه. توف دې وي پته، زه ستا د پلار په عمر یم اوس ته ماته ګواښ هم کوې. زه پرته له خدای نه له بل هېچا نه ډارېږم. له دې ځای نه لاړ شه. بله، امنیتي مرکز دی. شفاخانې ته د صحرا په نوم یوه ښځه راغلی، یو څو میاشتې مخکې له سوریې نه راغلی، په لاره کې پرته وه. ویې ویل چې زه یې تښتولی وم، حالت یې خراب دی. اوس یو ځای ته بیایم. هو، د بیکوس حوزې ته. سمه ده، خدای په امان. اندېښنه مه کوه، احمد راځي. خو هغه له هر څه نه ډېر تا ته ارزښت درکوي. که کومه مهمه خبره نه وای شوې هغه هرومرو راته خپله پوهېږي، ځکه موږ تر اوسه نه ده لیدله چې هغه دروغ ویلي وي. کله چې راغی هر څه به درته ووایي او وروسته به بیا خبرې وکړئ او جوړ به راشئ. نیسان لورې څنګه؟ انشاءالله چې را به شي. زه ډېره ستړې شوې یم ترورې، د زغملو توان مې نه دی پاتې. د دې ماشوم له حالت نه د هغه کارونه زه ډېره خواشینې کړې یم. خدا د هغه وروستی فرصت دی، که راغی کېدی شي چې اړیکې مو ښې شي، خو که رانغی ترورې. احمد سره مې خبرې وکړې، خو له باده مرغه ویې ویل چې زه نشم راتلی. ما ته یې ونه ویل، خو حتما کوم مهم کار لري چې باید ترسره یې کړي. هسته نن پرته له مانه نور هغه ته هر څه مهم دي. مرکز بیا یې ووایئ هغه ورکه شوې مېرمنه اوس مهال حوزې ته راولي. د صحرا په نوم ورکه شوې مېرمنه د یو کس لخوا پیدا شوې، اوس مهال یې د بیکوس حوزې ته بیایي. ملګرو د موټرو خواته لاړ شئ چې حوزې ته ځو. احمده، کولی شي چې علي له ځان سره راواخلي او حوزې ته راشي؟ هغه به اندېښمن وي. اوس مهال نه کېږي، وروسته به درته هر څه وایم. ژوندی اوسئ. څه وشول؟ تر اوسه څوک نه دي راغلي افسر صاحب. سمه ده، لږ نور هم په تمه کېږو. سمه ده. د کومې شمېرې نه چې زنګ وهل شوی هغه یو ځل وڅېړئ. سمه ده.
تاسو لږ دلته په تمه شئ موږ هغه شمیره څېړو سلیمه څه خبره ده د صحرا خاوان جابر هغه تښتولې ده څه څنګه آرامه اوسه صحرا له هغه نه ځان ژغورلی کوم کس له هغې سره مرسته کړې یعنې هغه کس په لاره کې لیدلې ده اوس هغه دواړه یو ځای دلته راځي هغه کس پولیسو ته خبر ورکړی پلار مې مور تښتولې ده علي ودرېږه چیرته ځې زه مې مور خپله پیدا کوم صبر وکړه هغه اوس اصلا هم دلته راځي که هغه رانه شي او کله پلار نه مې نه وي ژغورل شوی یو کس پولیس ته زنګ وهلی ویلي دي چې موږ راځو علي راځه کښېنه زه نه غواړم چې کښېنم دا چې ما یوازې نه پرېږدئ نو تاسې هم راشئ چې یو ځای ولټوو آرامه اوسه هغوی به اوس دلته راشي اندېښنه مه کوه همداسې نه ده ملا صاحب هغوی څه وخت راځي بله دا چې تاسې څنګه پوهېږئ چې هغوی راځي موږ به لاړ شو او وبه یې لټوو څه به له لاسه ورکړو علي لومړی لږ ارامه اوسه ګوره موږ ټول په یو حالت کې یو موږ بله چاره نه لرو زر کوه راځه موږ له امنیت سره یو ځای کار کوو هغوی په هغه سیمه کې له موږ نه ډېر ښه بلد دي آرامه اوسئ اندېښنه مه کوئ هغوی باید اوس وخته را رسېدلي وای ښوونکیه هغه شمېره ثبته شوې نه ده داسې ښکاري چې هغه دروغ وي علي چیرته ځې زه تاسې نشم په تمه کېدلی تاسې زما پلار نه پېژنئ که مور مې پیدا کړي وژني یې سمه ده رښتیا وایې خو تر څو چې د هغې ځای نه وي معلوم موږ نشو کولی پیدا یې کړو پولیس د هغې ځای په ډاګه کوي په خپله خوښه څه نشو کولی یعنې صبر وکړو ما ته دې تل ویلي چې صبر وکړه صبر وکړه هر څه سمېږي صبر وکړه دلته به ډېر خوشحاله اوسې صبر وکړه دلته به عادت شي ما هم صبر وکړه په تمه شوم خو دا ده هېڅ هم ونه شول ډېر څه وشول علي خو ته باید ځان پې پوه کړې که ته غواړې چې په رښتیا له هغې سره مرسته وکړې که ته غواړې په رښتیا د مور سره مرسته وکړې نو باید قوي واوسې علي زه نه غواړم چې قوي واوسم زه غواړم چې خپله مور پیدا کړم مور مې او تا ما ته دروغ ویلي دا دی هر چېرته چې لاړ شو نشو ژغورېدلی هسې صبر کوو هسې بې ځایه آرامه اوسه علي را ورسېدو کله چې ښکار ته وځم خپل موبایل په کوډله کې پرېږدم په ځینو ځایونو کې انتن نه ورکوي اندېښنه مه کوه اوس پولیسو ته زنګ وهو هغوی به راورسېږي هېڅ اندېښنه مه کوه پیدا مې کړې سهرا تا صبر کړه حرکت مه کوه که زما خبره ونه منې ستا پایله به همدغه سړي غوندې شي پوه شوې که غواړې له تا سره مې کار زر خلاص شي نو د علي ځای ماته وښیه کیدای شي چې زړه مې وسوځېږي
همداسې به دې پرېږدم. هیڅ کلم نه چې مړه هم شم حال نه وایم. ګوره ما خپل ځان د مرګ په خولې کې غورځولی او د علي لپاره دلته راغلی یم. د سترګو اوښکو ته دې نه ګورم. وژل دې ماته ډېر اسانه دي، پوه شوې؟ نو زر کوه ومې وژنه، څه ته ګورې؟ خو نه، تر څو چې علي مې نه وي پیدا کړی زه تا نه وژنم. باید حال ووایې، باید حال ووایې، بله چاره نه لرې. دا دی دلته دی. دلته څه کوئ؟ دلته دننه کېدل منع دي. زه د ناروغۍ خپلوانه یم، لیدو ته یې راغلی یم. مېرمنې د دې لپاره چې ناروغ ته میکروب دننه نشي موږ دلته څوک نه پرېږدو. هیله کوم د باندې وځئ. خو مېرمنې هیله کوم. یو ټکم وي. له دې ځای نه هېڅ لرې نه ځي. یوازینۍ غوښتنه مې دا ده چې مور مې بیرته راشي، زه هغې ته ورسېږم. زه له تا سره ژمنه کوم علي چې د خدای په مرستې مور د روغ رمټه پیدا کوو. علي په سلیم باور وکړه، موږ ټول هم دلته یو. انشاءالله مور به دې پیدا کو. حوصله مې کمیږي. ووایه علي چیرته دی؟ ووایه علي چیرته دی؟ داسې یو ځای کې چې ته یې نشي پیدا کولی. په دې معنا چې سرزوري کوي ها؟ سمه ده، سرزوري وکړه. ګورم چې تر څه وخته سرزوري کولی شي. ها؟ ما دا دومره کلونه څه نه دي زغملي، اوس له تا نه وډاره شم. ها، د خپل زوی لپاره هر څه زغمم، تا غوندې ډاره نه یم. اوبه ګورو سهاره، لومړی د خولې غاښونه دي او یو ماتوم، بیا ګورم چې څنګه حال نه وایې. علي راځه دلته کېنه. هیڅوک کوم کار نه کوي ښوونکیه. مور به مې اوس په څه حالت کې وي؟ څومره ډېره به ډاره شوې وي. داسې خبرې مه کوه علي، کېدای شي چې پیدا کړې یې وي، کېدای شي چې دلته را روانه وي. دلته څوک نه راځي ښوونکیه. که هغه یې پیدا کړې وای اوس به وخته دلته راغلی وه. لږ تر لږه ځان خو به یې وهلی و چې پیدا کړې مو ده. کېدای شي د موبایل چارج خلاص شوی وي.
بله دا که رانشي موږ او پولیس یو ځای ځو بیا یې لټوو زه هم له تاسې سره ځم ښوونکیه زه هم اصلې تاسې له موږ سره نشئ تللی تاسې دواړه له ما سره لاړ شئ زموږ اوسېدل کومه ګټه نه کوي سلیم له پولیسو سره یو ځای هغه لټوي که موږ هم ورسره لاړ شو ښه به نه وي زه نه غواړم چې سهرا په دې حالت کې یوازې پرېږدم زه هم له تاسو سره ځم ټول به یو ځای ولټوو زه هم له تاسې سره ځم دلته نشم پاتې کېدلی ګورئ دواړه ما ته ښه غوږ شئ له احمد ملا صاحب سره یو ځای له دې ځای نه لاړ شئ پام کوئ چې نیوکه ونه کوئ سمه ده احمد ملا صاحب زه نه پوهېږم چې څنګه به وشي څنګه به وکئ خو کله چې سیمې ته لاړئ پلارډومي باید هېڅ پوه نه شي چې ورخطا نه شي اندېښنه مه کوه وروره حسینه ما چاته څه نه دي ویلي بله دا چې پالي هم پام کوه له خپلو سترګو نه یې لرې نه کړې سمه ده وروره خدای دې مل شه ستا هم زه نه پوهېږم چې د هغوی حالت به څنګه شي کله چې د نیسان جدیت ته وګورم ډېره ډارېږم احمد هم زما زړه په تنګ کړ پوښتنه مې ترې وکړه خو ځواب یې رانه کړ هر څنګه چې وي یو ځل راځي او بیا هم لږ تر لږه دومره خو وایي چې داسې یوه خبره ده چې مونږ هم نیسان ته یو څه ویلي وی مېرمنې رښتیا وایې ای شکران خورې باور وکړه چې همدا اوس مې په ذهن کې وګرځېدې تاسو په خپلو منځونو کې څه خبرې کوئ ما چې درته څه ویلي د هغه په اړه خبرې کوئ خانم شاه تا ورته څه ویلي هیڅ هم نه څنګه وای چې هیڅ هم نه شکران خوري خلک وای چې هسې یوه خبره ده مینه زوره بره ده ته لکه چې خبر نه یې عثمان کاکا اوهو په اصل کې دا خبره ما پورې اړه نه لري چې ویې وایم خو زر کوه خانم شاه زر کوه له تا سره وروسته خبرې کوم سمه ده د هغې د خبرو مطلب څه و هغه هم داسې چټیات وایي ګرانه شکران هغه وایي چې د مراد صحرا خوښیږي د صحرا هم مراد خوښیږي همداسې ته څه وایې ته خانم شاه نه پېژنې هغوی دواړه یې یو ځای د خبرو کولو په وخت کې لیدلي رښتیا صحرا زما هم خوښیږي خو نوره نه پوهېږم هغه جلۍ د دومره دردونو ترڅنګ اوس هم مینه کوي داسې نشي کېدلی مېرمنې لا حول ولا قوة الا بالله ژوندی اوسې احمده وروره که کوم معلومات دې ترلاسه کړه ما ته مو ووایه سمه ده سمه ده ته هم لږ ارام وکړه احمد والا صاحب موبایل دې راکولی شي زه یو ځل ټولګاه ته زنګ وهم البته البته زر کوه مورې ځواب راکړه مورې اصلي ته چېرته یې لورې سمدلاسه پوښتنې کول مه پیلوه ته خبره نه یې چې په ما څه وشول څه وشول لورې ته زر کور ته راشه راتلی نشم کار مې نه دی خلاص شوی ولې نشي راتلی تر اوسه مې دس کول لاسته نه دی راوړی داسې شي دس کول مورې یو ځل په دې ځان پوهه کړه چې څه وشول داسې چې ده نه ووایه په موبایل کې نه کېږي کور ته راشه اوف اصلي اوف زه درته په تمه یم
څه وشول زړه دې تنګ شو نور نو لاړ شو چېرته ځو نیا کله مې ځو یا خپل کور ته ځو نیا کره دې ځو زه غواړم چې خپل کور ته لاړه شم نیا کله مې زړه په تنګ شوی راځه چېرته ځو مور جانې علي ته هلته کېنه زه هم چای اږدم سمه ده ټولګه ته باید زر له ما سره مرسته وکړې زه باید له دې ځای نه ووځم خو احمد ملا صاحب مې څارنه کوي نه مې پرېږدي علي ولې څه خبره ده وخت نشته که زه اوس درته هر څه ووایم ډېر وخت نیسي ته احمد ملا صاحب بوخت که ما ته بسه نه کوي سمه ده زه احمد ملا صاحب څنګه بوخت کوم ټولګه ته مې ملګری نه یې یو کار وکړه وروره ته یو څو دقیقې بوخت که زه هم تښتم سمه ده تېره جمعه یې د یوې موضوع په اړه خبرې کړې وي د هغه په اړه ترې پوښتنه کوم سمه ده سمه ده ټولګه په خیر راغلی خوشحاله اوسئ څنګه یې ښه یې ښه یم احمد ملا صاحب تېره جمعه په خطبه کې دی د عمل کتاب د خلاص پاتې کېدو په اړه دی یو څه ویلي هو اوس د دې لپاره چې زما دنیا د عمل کتاب دوامداره توګه خلاص پاتې شي څه وکړم والله چې ډېر ښه فکر دی کړی راځئ کینې تاسو ته یې مو ووایم حسن هم د علي زړه تنګ شوی و ښه وشول چې ته راغلی د علي فکر به هم ښه شي علي چیرته دی ووایه کنه په وهلو وهلو به دې ووژنم چې ومې وژنې حال نه وایم پست انسانه زوی مې تا ته نه درکوم هغه خو ستا زوی نه دی هغه زما زوی دی هغه ما لوی کړی تر دې عمره پورې ما لوی کړی پوه شوې د هغه پلار زه یم زه یې هم مور یم فکر کوې چې یوازې په زیږولو سره څوک د چا مور کېږي تاسې ما ته فرصت راکړه چې ما له هغه نه پالنه کړې وای تاسې هغه له ما نه واخیسته دا دومره کلونه زه له هغه نه خبره نه وم حوصله مې ختمه شوه اندېښنه مه کوه د ډېر وخت لپاره به ژوندی پاتې نه شي بله ښځه مې پیدا کړه راشئ موږ بوځئ عمومي لارې ته وځو سمه ده ښه غوږ شه پته یې درته وایم ځوانانو درې شیان له مرګ نه وروسته د عمل کتاب خلاص ساتي د ثواب لیکلي دوام پیدا کوي لومړی ګټور علم دویم هغه څه چې انسانانو ته ترې سا ښوونځی لار روغتون او داسې نور شیان او دریم دا چې نیک صالح اولاد که مور او پلار مړه شوي هم وي د نیک صالح اولاد د ښېګڼو او ښه کارونو ثواب د مور او پلار د عمل په کتاب کې هم لیکل کیږي زه به یو ځل چای وګورم وروسته بیا دوام ورکوو
زه هم در سره ځم. نه کېږي، زه باید یوازې لاړ شم. څه خبره ده علي ووایه. ستا حالت بل ډول دی، د ملا صاحب هم. مور مې مصیبت سره مخ شوې، زه باید هغه پیدا کړم. څه؟ ځوانانو چای دامه وکړي، لږ وروسته یې بیا څکو. اوس باید زه یو چاته زنګ ووهم. سمه ده؟ پلاره پلار جانه لورې ولې رانغلې احمده؟ لورې ته په کمپیوټر کې لوبې وکړه. سمه ده؟ خوش به خپل کور ته ځو. سمه ده سمه ده سمه ده. نیسان زه درتلم، خو یوه مهمه مسله پیدا شوه. له ما نه او زموږ لولو نه ډېره مهمه وه. نیسان باور وکړه چې حالت ډېر جدي دی. اوس مهال یې درته نشم ویلی. که ته وایې تا هم همدا کار کوه. سلیم چې راغی هر څه به درته ووایي. علي تولګه نیسان ته په تماشه وروسته بیا خبرې کوو. سمه ده؟ احمده ته بیا چېرته ځې؟ پلار جانه مزه خیر دی. پلاره مزه سمه ده لورې سمه ده. خو موږ خپل کور ته تلو مور جانې. بس کیري مې خوړې. ووایه مراده، زه ښه خبر ته په تمه یم. زه درته ښه خبر نه لرم. بخښنه غواړم پوه نه شوم. قناعت مې ور نه شو کړی. هڅه مې وکړه خو هغه له خپلې خبرې نه اوړي. قناعت مې ور نه شو کړی. داسې خبره نه منل کېږي. رجایي له ځان سره واخله. هر څنګه چې کېږي هغه ته قناعت ورکړه. خو دا کار څه د ماشومانو لوبه نه ده. نه بریالي کېدونکي کسان نشم زغملی. پوه شوې؟ تولګه موبایل دې راکړه، زه باید سوریې ته زنګ ووهم. خو بهر ته زنګ نه تېرېږي. یوه شېبه کارت لرم. بله زه علي یم. زما مور سهرا ده، ته نه یې. پلار مې ترکیې ته راغلی. پوهېږم هغه ما لټوي. پلار مې چې کومه شمېره کاروي در سره شته؟ سمه ده لیکم یې. دا چې ته اوس ماته حال نه وایې سهرا، نو زه هم تا په خپلو لاسونو وژنم او مړی دې په سمندر کې غورځوم. بیا دې څوک مړی هم نشي پیدا کولی. څو ځلې درته ووایم ما په دې خبرو سره نشي ډارولی. ما ته وګوره، یوازې تا نه، کومو کسانو چې له تا سره مرسته کړې هغوی هم یو پیدا کوم او وژنه مې پوهه شوې. ته هیڅ هم نشي کولی. مور مې پرېږده، ته خو ما غواړې. مور مې پرېږده ما بوځه. علي زویه علي دی؟
مور مې ستا څنګ کې ده مور مې پرېږده زه له تا سره ځم علي پام کوه چې رانه شي سمه ده پرېږدم یې پام کوه چې رانه شي خو بل چاته خبر ورنه کې پام کوه چې بل چاته څه ونه وایې پوه شوې سمه ده خو زه غواړم چې د خپلې مور غږ واورم ها اوس نو شرط هم ایږدې ها ما ته وګوره اوس نو په ارامۍ له خپل زوی سره خبرې وکړې ونې ښځې پوه شوې ها زویه مورې زویه پام کوه چې رانه شي پام کوه چې رانه شي زویه ما ته غوږ شه که یو تار ویښتو ته زیان ورسېده اندېښنه مه کوه زیان ورته نه رسوم په دې شرط چې زه درته څه وایم ته هغه وکړې پوه شوې اوس نو زه درته یوه پته درکوم زر هلته راشه خو پام کوه چې بل چاته څه ونه وایې رضا تر سره نه کې علي که نه نو دا ښځه په خپلو لاسونو وژنه سمه ده څه وشول اصلي په موبایل کې د زما زړه وغورځاوه ته نه پوهېږې چې په ما څه حالت راغی څه وشول ووایه هغه سهره یو خاوند لري مورې ځکه هغه ترې تښتېدلې خاوند یې هغه پیدا کړه څه ښه زه او سهره هغه وتښتولو مورې ته څه وایې اصلي لورې هغه سړي ته ولې وتښتولې زه موټر ته پورته کېدلم مورې چې سهره هلته راغله وروسته هغه سړي وروسته خدای ساتلی یې تا ته خو زیان نه دی رسولی نه زه ښه یم خو فکر کوم چې سهره یې لاسته ورغله ښه کار نه دی شوی خو لږ تر لږه له هغې نه وژغورل شو مورې هغه د مرګ په خوله کې غورځېدلې ده خو ته ته یې څه موږ ته یې څه لورې هغه زموږ لپاره څوک ده موږ هغه ان سمه نه پېژنو مهمه دا ده چې له هغې نه وژغورل شو مورې ته څنګه داسې خبرې کوي که په هغې څه وشي که مړه شي وجدان د تا هېڅ نه ځوروي له زړه سوځولو نه ناروغي پیدا کېږي پرېږده هر څه چې کېږي ودې شي انسان باید لومړی د خپل ځان په اړه فکر وکړي پوهه شوې که نه دلته ستا او د سلیم راتلونکی مهم دی اصلي زه له تاسې نه ډارېږم که داسې دوام پیدا کړي نو څه څنګه وتښتېده مورې خو ښاغلی ولي که ته وایې چې زه دا کار نه کوم نو درته به هېڅ ښه نه وي نو سمه ده هر څه د چې خوښه وي ویې که ته به داسې ډېر په تمه شي